السلام علیکم. د ژوندون تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو په سلام وړاندې کولو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دودونو خپرونه ګوري، خپرونه ستاسو خپرونه ده. الله دې وکړي چې ښه ماښام به مو پیل کړی وي. قدرمنو لیدونکو کولی شئ چې اړیکه هم ونیسئ په خپرونه کې تر څو خپرونه لا ګلورینه ښایسته شي. موږ هم کوښښ کوو چې د افغانستان د هرې سیمې د هر ولایت نه له ځان سره میلمانه په دودونو خپرونه کې ولرو. د ټول نه ډېره مننه دا کوو چې ډېری ورونه موږ سره په ټلیفوني اړیکې یا پیغامونه پرېږدي، د خپرونې صفت کوي یا یادونه کوي. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. خپرونه ستاسو خپرونه ده. په نننۍ خپرونه کې به قدرمن میلمانه را سره وي. ډېرې خبرې نه کومه. ډاکټر صاحب دغه ډېر وخت کېږي چې لیدلی مو نه دی. په خپرونه کې را سره د اختر مبارکیانو کې وو، خو یو ځل چا خبره ورته ورغلی وم. اوس به ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست یو. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. ډېره مننه الکوزی صاحب. څنګه ښه جوړ طبیعتونه مزاجونه طبیعتونه مزاجونه څنګه یې وه ډاکټر جانه؟ یاره الکوزی صاحب خفه در پسې په دې باندې وم چې بس اختر و، غږ مې هم لږ ننګ ناست دی او بس ستا کمره ته محسوسېدو. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسې چې امید دی او دودونو خپرونه کې بیا یو ځای شو. زه به ګرانو مینهوالو ته سلام وکړم. وعلیکم السلام. لکه څنګه چې مینهوالو تاسو ته پته ده چې ډاکټر غلام محمد شینواری ستاسو په خدمت کې د نوو ټوکو سره زیري پاره خپرونه کوي او زه دا بار بار دا وایم الکوزی صاحب زما مشر دی. بس دا خپرونه کې مو دی دواړو او زموږ د خپرونې مطلب دا دی الکوزی صاحب دودونه چې په دې کې موږ شهدار ولس دار وطن نه ډېر شخصیت لوی لوی شخصیت راځي، هغوی سره ګپ شپ لګو. ستاسو ټلیفونونه به مخلو چې کوم ملګرو موږ ته ټلیفونونه کړي دي، ایمیلې رالیږلي دي، هغه به هم کوو. نو الله تاسو خوشحاله به دري. او زما د الکوزی صاحب د طرف نه د تېر شوي لوی اختر قرباني جامع هر څه مبارک شه، ځکه چې موږ په اختر کې نه وو. دا شپږ ورځې په الکوزي صاحب په ما کې لږه جدایي راغلې وه. نو ټولو مینهوالو ته زموږ د طرف نه د اختر مبارک شي. او الکوزي صاحب دا راته وایي چې نن خبر شوم چې ډېر ښه میلمانه راغلي. میلمانه خو ښه راغلي دي ډاکټر صاحب. ډېری خلک تا ته دعاګانې هم ډېرې زیاتې کوي چې ډاکټر صاحب ماشاءالله چې ډېرې ښایسته خپرونې جوړې کړې وي. دودونو خپرونه تقریبا 3 خپرونې مې جوړې کړې وي. د دودونو د اختر مبارکیانې خو دې پکې ویلې وي. لومړۍ ورځ زه مو نور بیا درانه همکاران په خپرونه کې وو او د اختر مبارکیانې ویلې. خو موږ ویل چې کله کور مې ډېر یادېږي ټکټ مې کړی کلي ته به درځم. که نه موږ ویل چې راځه موږ هم لږ کلي ته لاړ شو. څنګه او داسې چل دی الکوزی صاحب چې اختر خو تېر شو، تاسو به غوښې م خوړلي. ما خو 4 ورځو پورې د قربانۍ غوښې م نه دي متوي چې لا مې سکلې م نه ده. ته خو خدمت کې که نه د ولس په خدمت کې وي. زه پوهېدم ډېر ولسونه تا ته راغلي وو، خو زه هم ګوره ستا یو دغه ته درغلی یم، احترام ته درغلی یم. یو 5 دقیقو دپاره مې ولیدل. خدای خوشحاله باندې الکوزی صاحب نن زما یو ارمان دی. د میلمنو د تعارف نه مخکې به نن زه تا ته داسې یو سپیشل ټوکه کوم. بس ټوکه راته کې چې دا پروګرام چې کوم دی که نه دودونه چې دا مینهوال وروڼه ګوري، مینهوالې ګوري چې هغوی هم خوشحاله وي او راغلي میلمانه هم خوشحاله وي. نو د میلمنو د تعارف نه مخکې درته داسې ټوکه کوم چې انشاءالله ته به خاندي. قدرمندو لیدونکو ته به دومره وویو چې نن را سره استاد رحمت شاه ویاړ او قاضي صاحب بشرالله علمي، جمشید ځواب صاحب او هارون پوپل صاحب. البته دوه زار ګل د نارنج د ننګرهار، بیا د ښایسته کامې نه 2 مشران او ځوانان. البته د کامې میلمانه را سره کامې میلمانه دي. او بیا وایي زار ګل د نارنج د ننګرهار، بیا وایي چې ما کندهار د زمرو وطنه. نن د کندهار نه البته 2 ځوانان راغلي دي. موږ کوښښ دا کوو چې مخور سپینګیري مشران له ځان سره میلمانه کړو. خبرې رانه ډېرې نه شي، وخت ډېر کم ده. امید صاحب را سره کله وایي چې بس دا وخت در باندې ډېر ومه د خیال چې وخت را باندې ډېرې صاحب الکوزی صاحب ما ته ویلي چې ګوره د میلمنو د تعارف نه مخکې به زه یو ټوکه کوم. ټوکه کې زما مطلب دا اوس دې وکړه چې مینهوال وروڼه هم خوشحاله شي او راغلي میلمانه هم خوشحاله شي. بس دا ټوکه دې وکړه. الکوزی صاحب ټوکې خو موږ ډېرې وکړي، خو دا ټوکه چې کوم ده لکه ما ته په اختر کې 15 ورځې جدا و دی یو بل نه. داسې چل و الکوزی صاحب چې یو کور ته غل اورېدلی و، چې غل اورېدلی و په کور کې هر څه یې راغونډ کړي وو. او چې کله یې شاته اچولي و د کور نه باندې وتو، دې کې دا د کور مالت خلک پرې راغونډ شو. مړه نو ایسار یې کړو او درزه غپه او درزه غپه. دا غل یې ښه ووالو، دومره یې ووالو چې بېهوشه یې کړو. په دې کې یو کلیوالی یو سړی غږ یې پکړو چې بس دی وروره دا سړی نور مه وایي مړ نه شي. دې غل پکې مخ راښکاره کړو، وایي پرېږده چې ومې وهي. وایي دا دومره نادیده که خلک دي پوه شوې، دوی غل سره په سترګو نه دی لیدلی. وایي پرېږده چې مړ مې کړي. ډاکټر یو زما د غل ټوکه وکړم. کوم کور ته غله راغلي نو هر څه یې وړي بس سهار چې دا یو فرش ته پاته شوی هغه سړي چې غل ښه لیدلی دی چې وروره
غل خو رالی ځان یې پټ کړی دی که نه سهار چې راپاڅېدلی ورته وایي چې ګوره غله راغلل وسړی ته چېرته ویده وې وایي دا فرش په دې باندې خو زمری ویده و که نه پوه شوې دې باندې وایي زمری ویده و بله ورځ بیا غله راغلي وي بیا د ښځې ته ځان ښودلی زمری ویده و 2-3 څپېړې ویلې بله ورځ ونه وایي چې زمری ویده و ورته وایي چې ګیدړ ویده و الکوزی صاحب زه خو خبرې ډېرې نه کوم زه خو مینهوالو لپاره ستاسو لپاره راغلي مېلمنو لپاره دې لپاره راځم چې مګر دوی خوشحالي خو دا یو ریکوست دی محمود ورور تاسو باندې ډېر لوی سلام ویلی دی دا محمود ورور چې کوم دی دا د لغمان دی خو په موږ سره په کلی زمان خان کې اوسېږي دا یو خبره شکایت کوي وایي ستاسو دا خپرونه چې دا زه یې ګورم چې رسم رواج او دودونو باره کې ده ما وایي خپلولي مې چا سره کړې ده او د هغې راباندې ډېرې ښې ولور نو د دې ولور باره کې وایي ستاسو څه خیال دی موږ ورته وویل چې زموږ خو خپرونې مطلب هم دا دی چې دا ولس او دا کلي نه مطلب چې خلک راشي دلته موږ سره درانده میلمانه او په همدې دستور باندې غږېږو نو محمود ورور له به تاسو جواب ورکوئ چې هغې باندې ولور زیات دی زه به دا ټول ځوابونه ویم خو میلمانه رانه لاړ نه شي که نه بیا وایي چې په خپلو کې دا د خبرې کوي او موږ هم پرېښي وه د میلمنو تعارف مخکې مې یادونه وکړه چې استاد رحمت شاه ویاړ قاضي صاحب بشرالله علمي او جمشید ځواب صاحب او هارون پوپل صاحب استاد محترم ستړي مه شئ په خیر راغلي ډېره مننه الکوزی صاحب کورم آباد له هر څه نه مخکې جناب الکوزی صاحب تا ته محترم ډاکټر صاحب غلام محمد شینواري ته د ژوندون رادیو تلویزیون ټولو همکارانو ته له لوی کندهار څخه راغلو میلمنو ته او ګرانو لیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام علمي صاحب ښه راغلاست درته په خیر رالي دا مشبهار نه خیر اوسې کور ودان په لومړي سر کې الکوزی صاحب تاسې ته ډاکټر صاحب شینواري ته او محترمو له کندهار څخه راغلیو میلمنو ته ستړي مه شي او ښه راغلاست وایم خدای دې وکړي چې روغ و جوړ اوسي خور آباد جمشید ځواب صاحب هغه څوک چې په ما باندې ډېر زیات ګران ده کله چې هغه چا خبره اړیکه نیسو تماس نیسو راته وایي چې یاره دا ښایسته کندهار ته راشئ بیا ښکلي ارغنداب ته مال درځو د خیره په خیر راغلی د کندهار نه لوی کندهار نه هر کله راشئ تاسې خپله د قدر وړ یاست په لومړي سر کې الکوزی صاحب تاسو ته شینواري صاحب ته قدرمنو میلمنو ته د تیر اختر مبارکي هم ورکوم ستاسو د مبارک چې موږ خو چې بالکل دواړه اوچت شو او غاړه ووهو خو زه خیر کله چې خپرونه ختمه شوه بیا به ګورو د خیره جوړه سئ خوشحاله سئ او د دودیز دغه دودونو د خپرونې درنو لیدونکو مینوال ته هم ځانګړی سلام او احترام وړاندې کوم هیله ده چې روغ جوړ اوسي ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ستاسو په دغه دودیزه ځاله کې در سره میلمانه یم کور آباد الله آباد الکوزی صاحب څنګه چې دا نوم خوږ دی که نه په الله یقین وکړه داسې ما باندې دا ژبه هم ډېره خوږه لګي دا د هلمند او د کندهار ژبه چې کوم ده دا زما ډېره زیاته خوښه ده پر کندهارۍ لهجه چې جار سم بالا بالا به دې ویل مین دې کړم دا وګوره دا ورته ته اوس چې د کندهارۍ لهجې د ځار شم بالا بالا به دې وهل مین دې کړم یاره زه خو ډېر داسې نه پوهېږم خو په یو خبره یې پوهېږم دا د کندهار ژبه په ما ډېره خوږه لګي او په کندهار کې زما یو ډېر یو زبردست او یو خانداني سړی دی چې زما ورسره تعلق دی نو زه به کله په موټرسایکل هلته تلم که نه بازار نه روان به اوسم نو چې کله به ورغلم دا ویښته به مې داسې ګډوډ شوي وو نو ما ته وایي ډاکټره دا ویښتان دې داسې دي لکه د غلا ګنده نه نو ما وایي دا ژبه ډېره خوږه لګي کندهاریان واقعیت هماغه خلک دي چې په میلمه ډېر خوشحاله کېږي او میلمه دې غت ته نه پرېږدي ډېر ښه زه خو وایم چې څوک بنډار یادوي باید موږ او تاسو لوی کندهار نه یاد کور آباد خوشحاله اوسئ هارون پوپل صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی سلامت اوسئ قربان اوسم خیر اوسئ ډېره مننه کوم د الکوزي صاحب څخه ډاکټر صاحب شینواري څخه چې موږ ته په دغه دودیزه خپرونه کې بلنه راکړې ده او موږ یې راغوښتي یو میلمنو ته هم د اختر مبارکي وایم ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایم الله پاک دې وکړي چې اختر یې در دې دمه په خیر او خوشحالۍ سره رسولی کور آباد خوشحاله اوسئ ته پوهېږي کله چې موږ د ګلالۍ ماشومانو نه پوښتنه کوو راته وایي چې ګوره زموږ اختر 15 ورځې دی پوه شوې بیا چې څوک مسافر وطن ته راځي یا کابل ته راځي که نه یو خو د وطن نه بهر دي یو په خپل وطن کې مسافر یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي نو هغوی ګوره اختر 15 ورځې مصطفی خو تقریبا هغه وایي زما بالکل 6 ورځې دی نه مصطفی خو 6 ورځې دی او دا موږ چې 15 ورځې موږ راغلو او کور کې موږ روز د قربانۍ غوښه نشته دی به څوک ذمهواري غم مه کوه ستا برخه مې ساتلې ده په یخچال کې پرته ده ما ته امید صاحب ویل چې یو تقریبا یو 2 کیلو دی ډاکټر صاحب دا 2 کیلو ستا ده ما ورته زه خیر ده د خیر موږ به یو کړایي ته را جوړه کړو د خیره هغه تنده به ماته شي الکوزی صاحب زما د خپلو بچو نه ګیله ده
چې تاسو له ما په 14,000 او په 200 روپۍ باندې پسه واخیستو او په 200 مې زرم کې واخیسته 14,200 نو ټیلر دی اخیسته دومره قیمت یې در باندې خرڅ کړی ور نه ملاوي ده که نه بس عین ورځ د جمعې پر ورځ لاړم جلال آباد ته ما لاړ شه نو پسه مې واخیستو الکوزی صاحب په 14,200 او په هغه ورځ خو ته هم راغلی چې زرن والا سره مې جنګ و خو زرنګ والا هم درنه 1,000 روپۍ اخیستې وي تیل اوچت شوي دي ما سره خبره الکوزی صاحب په 200 کړې بیا وایي 1500 راکړه نو د خپلو بچو نه مې دا ګیله ده چې 4 ورځې پس زه رالم 15 ورځې پس نو ما له خو یو تیکه ایښې وه خو ته بچو ته به دی چې تیکه راته نه پرېږدي هغه لرې خو به م راته ساتلی مزه الکوزی صاحب زه به یو اړیکه م راوالم ګپ به م لګو السلام علیکم دا حساب به زه د ورېرونو سره زه کومه د خیرن ځکه چې اخپې سرونه خو م ساتل که نه سرمنه بیا دله درکړې وه خبره چې ماغزې راله ساتلي وم ډېر هو که ته ودرېږه زه به دوی سره ګورم د خیره ځکه یو اړیکه به راوالو بیا به پوښتنې هم ډېرې لرو السلام علیکم ستړي مه شئ څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې هلو ټلویزیون غږ لږ د تلویزیون اواز کموئ چې بیا دلته ډاکټر صاحب ته ماته پکارېږي ګوره ته ماته مه پکارېږه که نه ګوره الکوزی صاحب دا زموږ مینهوال دي موږ دوی ته اکثر وایو چې موږ سره اړیکه نیسئ د خپل ټلویزیون غږ لږ سلو کوئ چې ستاسو دا غږ موږ په ښه طریقه وورو اړیکې هم دومره ډېرې را روانې چې اورېدونکي هم خفه نه شي او ډېرې پوښتنې ډېرې خبرې پاتې دي السلام علیکم هلو بله السلام علیکم ښه اختر شپې ورځې هم تېرې شوې دا راته قدرمنو ستاسو ووایه چې د ښوونکي خو یو ډېر لوی مقام وي علام آباد لره موږ دوستانانو ډېر زیات احترام کوو ښوونکي آباد وي الله مې عزتمن لره خوشحاله هم یو چې دومره مینه لرئ دودونو خپرونه سره څومره مینه لرئ دا راته هم ووایه هلته په ننګرهار کې ګورئ په کامه کې یاره الکوزی صاحب زه به یوازې د خپل ځان درته نه وایم موږ خو دغه تقریبا 4 نیمې میاشتې کېږي ستاسو دغه د دودونو خپرونه شروع شوې ده موږ خو ښوونکي په دې جامعه کې ډېر ګرځو راګرځو ځوانانو سره مخه ده مشرانو سره ګورو نو تاسو یقین وکئ ډېر زیات خلک له دې خپرونې نه خوشحاله دي ځکه علت د دې دا ده چې د ټول افغانستان هره برخه که د لوی ننګرهار دي که د لوی قندهار دي که شرق د غرب د شمال د جنوب ده دا ټول یو د بل له دودونو نه د یو د بل له رواجونو نه په دې خپرونه کې خبرېږي سره دا خو همدغه د تاسو خپرونه ده چې بله د خوشحالۍ خبره دا صاحبه چې په هره پنجشنبه باندې دا مطلب چې دار ولس نه موږ سره داسې مېلمانه یي چې هغه هم د رسم رواج په باره کې خبرې کوي او لکه څنګه چې مشر وایي که نه چې ستاسو له دودونو رسم رواج نه خلک خبرېږي د جنوب له خوا نو جناب ډاکټر صاحب د همدغه خپرونو برکت ده چې موږ او تاسو ټول ما درته مخکې ویله چې د وطن د یو سر او د بل سر خلک ټول یو د بل له دودونو او له رواجونو نه خبرېږي نو که دغسې خپرونې دا ډېره یوه ښه خبره ده او که دا خپرونې نه وي نو موږ به د شمال او د جنوب او د شرق او د غرب دا ولسونه به یو د بل دودونو نه څنګه خبرېږي اصلي خبره همدا ده دا به څنګه خبرېږي استاد خبره خو دا ده ته باور وکړه یو ټکی د ډنډکي یاد کړی دی ما وردا نوم خو ډېر پخوانی دی دغه دودیز خواړه چې دي په دې موږ ټول ویاړو په خپل فرهنګ کلتور باندې چې کله هم راته وایي چې کله ورته یو څه شی ورته پاخه کړمه ډېر ښه نو راته وایي هغه ډنډکی به کله را باندې خوري نو ډېر دغه نوم هم پخه لګي نو موږ هم هدف دا دی چې د هر سیمې هر خواړه هغه نومونه هم یاد کړو چېرته بغلان ته ځو سمنګان هم ستا ډېر زیات خوښېږي جناب محترم نو زه به الکوزي صاحب ته خبره نه کوم یو ورځ را باندې ډنډکی خوړلی و 3 ورځې مې بیا ډوډۍ نه خوړه لکه دومره طاقت هغې کې سوچه غوړي وو ماسته وو پکې او سم لکه د ټکټر غوندې پکې لګیا وم زه به لکه انیر نه پاکوي ډېر طاقت یې راکړی نو صحت مې ډېر ښه و ورسره د طاقت خبره یې وکړه او دی ونه ویل چې زوپ په راغلی او بیا مې په اوبه چندل هغه خو ډېر قوي خواړه دي که نه الله خوشحاله خبرې به کوو دا راته وایي چې کله اختري د اختر لومړۍ ورځې چیرته ځئ څه کوئ دا راته ویوه علمي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم الکوزی صاحب د اختر په لومړۍ ورځو کې خو زموږ او ستاسو اسلامي وجیبه هم دغه ده چې د اخترونو هغه لمونځونه په لومړي سر کې ادا کوو او له هغې څخه وروسته بیا راځو خپلې کورنۍ ته نو له مور و پلار سره ورونو سره له دوی سره د اختر مبارکیانې کوو او بیا همداسې هغه خپلو خپلوانو ته کلیوالانو ته ورځو هغوی دلته راځي د یو بل سره د اختر مبارکیانې کوو
او بله مهمه خبره پکې دا ده د اختر ته چې خلک خوشحالیږي ماشومان ورته په دې نیت باندې به خوشحالیږي چې هغوی پکې په غټ اختر کې غوښې وخوري همدارنګې په وړوکي اختر کې هغوی میوه دانه وخوري خو زما چې غټ ارمان دا ده او هغه صرف او صرف په اخترونو کې ادا کیږي هغه دا ده چې موږ او تاسې هغه خلک چې له یو بل سره د کلونو کلونو دشمنیانې دي نو هغوی هم راشي د یو بل سره ورشي کورونو ته ورشي یو بل سره د اختر مبارکیانې وکړي او هغه ګوندیانې او حسدونه چې د دوی په زړه کې دي نو د دغه اخترونو په مناسبت باندې هغه له زړونو نه لرې کړي او یو بل سره بیا هماغه کورونه او دوستان شي لکه څنګه چې موږ او تاسو نه د اسلام مبارک دین یې غواړي د پښتانه ټولنه یې غواړي اسلامي او افغاني ټولنه یې غواړي نو دغې ته زما ډېر زیات خوشحالیږم چې په دغسې خپرونه کې زه ګډون کوم چې د دې طریقه باندې موږ ټول هېوادوال باندې دغه غږ وکړو او دوی سره خپل رسم و رواج او دودونه شریک کور آباد علمي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي ځواب صاحب لګیا دی چې ګوره ما مخکې مې ویل چې ما کندهار د زمرو وطنه د خیره کندهار ته روان په زړه مې ډېر ارمان دی دا ټول ملک مې وکړو په افغانستان کې یو کندهار له نه یم تللی دې ته به د زه بیا هم د خیره وعده مې در سره وکړله د خیره او دا ټول چې مې راغلي د دې سلام نه به خامخا ورځو سلام نه زه خو وایم چې ګاډی به ته میدان هوایي کې ولاړې د خیره ډاکټر صاحب علمي صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې خو د ویل اختر کې خوشحالیانې خو یوه به درته زه مې وایم او اختر ته ځکه خوشحالیږم اختر ته ځکه نور به دویم بند ډاکټر صاحب ووایي اختر ته چې مسافر جانان مې کلي ته راځي نه دې وخت کې ګوره په اخترونو کې د مسافر کور کلي ته راځي د ډېرو وخت مسافر راځي خپلو خپلوانو سره یاره صاحبه چې د زړه خبره من کې زه خفه په دې باندې او زه بار بار الکوزي صاحب ته وایم ما د اختر د قربانۍ غوښه خوړل نه ده ما زه په دې وجه خفه یم زه په ما شوه که نه د خیره دومره به مې ساتلي که نه خو یو خبره ته کومه چې ځواب صاحب راغلی دی پوښتنه ترې وکړه د خیر چې په لوی کندهار کې د اختر شپې ورځې څنګه وي دا راته ووایي د خیره څه رقم رواجونه خو ماشاءالله په کندهار کې ډېر رواجونه شته ده نو مهرباني ځواب صاحب په لیدونکو سره واقعیت هم لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده هر ولایت ځان ته بیل دود او کلتور لري او دود او کلتور هغه څه چې باید موږ تاسو ژوندی وساتو دا یوازې زما نه د علمي صاحب نه الکوزي صاحب نه د هر افغان دا وظیفه ده چې دا خپل دود او کلتور ژوندی وساتي خصوصا رسنۍ په دې کې ستر رول لري لکه څنګه چې ژوندون تلویزیون دغه برنامه ترتیب کړې ده واقعیت هم ډېر مینوال لري زه خپله زیات بېحده مینوال یم چې څوک ماته د خپل ولایت دود او کلتور بیانوي واقعیت هم ډېر خوشحاله کېږم او دغه برنامې ته ما ځانګړی وخت ورکړی که څه هم زه په خپل ژوند کې زیات مصروفه یم خو بیا هم دغه برنامې ته ځان فارغ کوم دا بس نو چې زه هغه ځوان یم چې خپل په ژوندون تلویزیون کې وظیفه هم لرم تعقیبوم یې نو د باندې بهر څخه چې زه هم خبرېږم زیات خلک یې تعقیبوي او مینوال دي او کندهار چې دی زیات دود او کلتور لري خصوصا په ځانګړو ورځو کې لکه د نوي کال مراسم د لمانځي حتی دغه د نوي کال مراسم تر 2 هفتو پورې دوام کوي د کندهاریانو ته چې ځینو نورو ولایتو ته یا هم په کندهار کې ماشاءالله زیات میله ځایونه شتون لري چې له هغه څخه یا مشهور میله ځایونه دي چې عینو مینه هغه ځای دی چې واقعیت هم ویل کېږي د اسیا په کچه یو ښکلی او بېحده زیاته ښکلا لري او ورپسې چهلزینې دي چې هغه هم زیات تاریخي قدامت لري دغسې ولسوالیانې دي ارغنداب ولسوالي چې د هغې ولسوالي انار زیات مشهوره دي او نړیوال مارکیټ لري پنجوایي ولسوالي چې انګور یې زیات مشهور دي او ډاکټر صاحب یادونه وکړه انشاءالله بیا یې حتما به راځي د خیره وعده یې وکړه د خیره اوس تا کې خو یو عادت دا دی که نه ګوره ډاکټر صاحب چې ورقه ځان سره ګرځې او وایې چې خلکو نه امضا اخلي امضا اخلم الکوزي صاحب ډېر ښایسته خبرې مې ورو ورو کړي اوس تاسو خبرې کوئ زما د ذهن نه به اوس دا انار نه وځي انار زه دې وجه خورم چې ما کې لږ د وینې کمی دی ګوره دې انار وچ انار هم درته راوړي انشاءالله په ژمي او په دوبي کې به انار سو مخ ته پراته وي خدای نه دې قربان شم او جناب محترم الکوزي صاحب زما د ورور مشر چې د کامې نه راغلی دی په ننګرهار کې چې پوښتنه وکړي چې ورور په ننګرهار کې ښایسته ځای کوم دی درته وي کامه که د دوی فصل کوم ځای کې ښایسته دی وي کامه شیرخ به کوم ځای کې خورو کامې ته ځو نو د کامې له الله پاک داسې یو خوږ نوم ورکړی دی چې هر یو شی په کامه کې نو یو ساده سړی تللی ولته اوس دې پټو کې ګرځي راګرځي ډېر شکرې والي دي همداسې یو ګاڼې له ورغلی دی نو ګاڼې کې خو ګوړه جوړېږي الکوزی صاحب دومره غټه چکۍ راخیستې ده او چې څنګه یې خوړل ده یاره وي یا الله
څومره ښایست دې علاقې له ورکړی دی او پوه شوې زار شم ستا دغه نه مړه وي چې دا خو دومره خوږه علاقه ده وایي دا لوډ هم خوږېږي ګوره خوراک ګوره وایي دا لوډ هم خوږېږي نو خبره ده الکوزی صاحب انشاءالله په نوي کال کې به راځي د خیره لکه څنګه چې الکوزي صاحب میدان هوایي ته به درته راځو بیا یې به د شالمار میلې ته هلته تړونونه یې اسان خلک ځغلي بازار بابا صاحب ته کوتل چې ورکښته سي دلته زیات خلک راځي انشاءالله زما د سره خپله دا وعده ده چې زه و الکوزی صاحب به خامخا درځو خیره راځي خو پوپل صاحب درته وچ انار هم راوړي دي نه لږ خو دې راوړي دي لږ خو دې راوړي دي ما ته یې ویلې وایي لږ انار مې راوړي دي زه مجبور یم چې تا ته یو خبره صاحبه چې راورسېده که الکوزي صاحب وګورم خو ضرورت یې ما ته ځکه زیات دی چې زه ناجوړ یم او که دلی ورکړم دی مال راکوي یعنې ته به زه دومره کړی ګوره صاحبه زه تاسو ته مختصره خبره کوم زموږ دا پروګرام دی دودونه دا خپرونه ده ما الکوزي صاحب الکوزي صاحب لا که د پکتیا نه څوک یو ډالۍ راوړي لکه پګړۍ یا کولۍ دی مال راکوي که د شینوار نه څوک دله خولۍ یا پګړۍ راوړي اکثر د مال راکوي زما په یکسونو کې ډېر مینوال ما ته صابونه وایي شینواري صاحب اوس د انار په چل مه جوړوه الکوزي صاحب زه خوشحاله په دې یم چې زه خو دې خبرې نه خبر نه وم چې تاسو ځان سره انار هم راوړي ته به هغه سندره وته چې زار زار ګل د نارنج د نګرهار څومره ښایسته دي همدا ورته شروع کړو چې په دې سندره کې ورته وي ګوره ټولو مینوال ته یې ډالۍ خو دې وخت کې مال نه راځي خو نه درځي سوچ به کې الله دې آباد لره خوشحاله اوسي د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیل کړه چېرته ځئ څه کوئ دا راته پوپل صاحب د اختر لومړۍ ورځ موږ د لوی اختر لومړۍ ورځ موږ قربانیانې لرو هغه قربانیانې کوو بیا د هغه چې لوېدلي همسایګان دي یا مثال دوستان قریبان یې ورې وروړو خپل وس ورغو سره شریکوو بعد هغه بیا د اختر دوامه ورې د دوستانو قریبانو کره ځو او درېیمه چې د کندهار خلک چې ډېر میلې خلک دي نه دې خوا کابل و هغه بند امیر و هغه منطقو ته راځي چې ډېر د کندهار څخه لرې ولایتونه دي هغه په دې خاطر راځي چې د کندهار اختر چې دی تقریبا یوه میاشت وخت نیسي یوه میاشت د کندهار اختر یوه میاشت پوپل صاحب اختر دی بیا مبارک تشکر او ما د خدای په واده له بوزدي او هر وخت چې الکوزی صاحب چهار وخت شینواري صاحب راوستی په مني کې راولي په مني کې د انارو اصلي موسم مني د انار جلا خوند لري که زما زړه ته ګورې ما غواړئ که نه نو زما خپل زړه غواړي چې کله تاسو کې ښادي تاسو کې واده وي چې زه واده له درشم د دوی مسیب هلته ګوره دا طبله باجه زموږ د پښتنو کې رواج دی او ګردیز پکتیا لوګر او داسې که نه کندهار کې هلمند دلته ډولونو رواج دی یو واده له سره صاحب اوس یو ډول لګی دی او کومه سندره ډېره ښایسته وی ورکسته کوټۍ تر کمیز د کمر چین دی اسکه دې په پسینه دی لونګیل دی او پټنه دې مخې ته راووتم ورته بس مړی وطن مې ورته راواچول خلک حیران شو کندهار والا خلک چې دا څوک دی دا څوک دی الله دې آباد لره کندهار کې بیا زیات تر ډېره حده دریا او جاپاني خو نو اوس نشته اوس خالي دریا او تالیګراف زیات اړیکه به هم راخلو به ګورو څوک موږ سره په تماس کې دي تخنیکي همکاران چې لنډ شاندامې ته به هم ځو یو اړیکه به هم راولو به ګورو څوک موږ سره په تماس کې السلام علیکم 0 بیا 406 شل ټلیفون شمیره ده کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ کله چې اړیکه نیسئ تلویزیون اواز کم کړئ السلام علیکم ستړي مه شئ الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو ونیوله خپرونه تر دې دمه پورې څنګه روانه ده وروره څومره مینه لرئ خپرونې سره قدرمن میلمانه استاد رحمت شاه ویاړ قاضي صاحب بشر الله علمي صاحب او جمشید ځواب او هارون پوپل صاحب را سره په خپرونه کې دي چې د لوی کندهار نه او د ښایسته کامې نه راغلي دي راته خوشحاله اوسئ خپرونه خو ډېره ښه روانه ده او موږ خوشحاله یو خپرونه اورو او بس ګرانو مېلمنو ته مو سلامونه کوئ او بله دا دی دغه ډاکټر صاحب اواز ډېر کمزوری په تلویزیون کې راځي ښه بس ډاکټر صاحب اوس فکر کوم مخکې راته وویل چې ستونی مې لږ خراب شوی دی
نو ما ورته ویل چې الله دې خیر کړي چې ډاکټر صاحب په زما خوا ته لږ رانږدې شي لږ مینه یې کمه شوې ښه صحیح ده صحیح ده په دواړو سترګو ډېر ښه ټوکه به درته وکړي د خیره ډاکټر صاحب خو د الله راته آباد او خوشحاله لري ډاکټر صاحب ټوکه به هم کې اوس فکر کومه چې غږ دې صحیح شي که نه په دواړو سترګو مینهوال زما پوښتنه وکړه چې زما غږ صحیح شو که نه ښه غږ یې صحیح ده نو لنډې شاندامې ته به هم ځو یو اړیکه به بله هم راولو السلام علیکم اورو غږ مو اورو وروره څنګه ښه یې جوړ یې وروره طبیعت ښه دی کوم ځای نه د اړیکه نیولې زړګیه ښه 0 ټلیفون شمیره ده قدرمن لیدونکو کله چې مو اړیکه نیسئ تلویزیون اواز کموئ تر څو مو اواز په صحیح توګه باندې واورو السلام علیکم بله بله سلام علیکم اړیکه شته مهرباني الله هم خوشحال لره مهرباني کوم ځای نه مو اړیکه نیولې الله هم آباد لره کوم ځای نه د اړیکه نیولې قدرمن استاد او علمي صاحب او ځواب صاحب را سره په خپرونه کې دي او پوپل صاحب ښه مومندرې نه خپرونه ترې خوښه شوه که نه زړګیه ښه زو لنډې شاندې دمې ته دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ خپرونه ستاسو خپرونه ده موږ سره پاتې شي ګرانو مینهوالو ښه راغلاست دمې له تلي او له څنګه چې هلک وزیر صاحب ویل چې موږ سره په سټوډیو کې نن ډېر ښه ښه مېلمانه راغلي دي تاسو یقین په علاوه کې نن دا برنامه دومره مینهناکه ده او دومره مینهوال راغلي دي چې موږ به په دې ټایم باندې پوه نه شو افسوس دا دی چې زموږ د برنامې وخت چې دی 1 ګنټه ده او دلته مینهوال زنګونه مو هر ګرانو مینهوال ته زه ریکوست کوم چې موږ سره اړیکه نیسئ لږ د ټلیفون غږ کم ساتئ چې ستاسو غږ موږ په ښه طریقه باندې ورو هلک وزیر صاحب ناصر جان هم اړیکه نیولې وه چارسیانه پاچا لالا او رفي وویل چې حاجي صاحب ناست دی سلامونه درته کوي ډېر ډېر سلامونه در کوي احمدشاه بابا مینې نه اړیکه نیولې وه وویل چې ډاکټر صاحب د هغه زمزمه وکړي او بیا زموږ تخنیکي همکار برخلیق خان هغه هم وایي چې دا لوبه مې ډېره زیاته خوښېږي چې ګلکي استاد او سندره ته ډېره یاره دا د ګلکي استاد زمزمه ما نه کوله خو برخلیق رو چې ویلي نه وی او جناب محترم باچا صاحب چې د هغې اجازت نه وي که نه نو هغه خو زما غږ ډېر زیات خوښ دی په بله برنامه کې هلک وزیر صاحب ما ویلي زه چې څه کوم مینهوالو لپاره یې کومه مینهوالو غوښتنه ده که ولس دی داسې حاجي صاحب ممتاز حاجي صاحب ابراهیم حاجي صاحب ضیاءالحق هوتک د سعودي عربستان نه چې خپرونه سره ډېره زیاته مینه لرم نومونه هم ډېر دي اړیکې هم ډېرې دي مهرباني هلک وزیر صاحب زه تاسو نه عمر کې ډېر مشر یم زما په کومه ورځ باندې چې دی خوښ شوی و لکه زه اوس ما ته دا معلومات نشته چې دا ګلکی استاذ دی او د لغمان دی خو ډېر کلونه وشو یعنې 20 کلونه بره خبره ده یو مجلس ته لاړم لغمان ته اوس ګلکی استاذ لګیا دی نو پوښا به داسې استادانو چې هغوی به دا هرمونه به غاړې دا چوله اوس لګیا دی څه وایي وهني مناني کماني ولا ګل ترنګ آنی کی په دنیا زرشتیا وایما ومشل ګل بشل سمر ګل اول ګل دا شی چې ما وردو زما په دې زړه کې د غږ نه نوتو بیا یو شی بولولو ډېر ښایسته د غریبۍ پورې خانې پورې و د ملکي کې تناني شلاني مه کوه و غریب سړی دا بې ځایه مشایو کوه نو دا غږ زما ډېر زیات خوښ شو صاحبه کله بیا د یو بل محفل ته تللی پخوانۍ سندره دې اورېدلې وه منور استاذ او هغه ته چلو صاحبه موږ شینوارو یو صاحبه صاحبه په شینوارو کې د منور او سید محمد استاد شاه راوسته نو پوښا به هلک وزیر صاحب داسې ټپې وي چې یو به ټپه کوله بل به جواب ورکول جوابي ټپې وي د 2 بجو کې منور استاد وایي د دې مصري جواب مې راکړی ګرانای وایم چې د ژوندي قبر نه مړی وتونای اوس سید محمد استاد سره جواب نه هرمونه کې لګی دی یعنې ځواب یې ورنکړو د کلي خلکو چکچکې شروع کړي چې یاره منور استاد ټپه وکړه او سید محمد استاد جواب ورنکړو نو سید محمد استاد سره خو جواب نه او ورته څه وایي په دې وخت کې اوس یو تریک چې د بوري دی او د واده والا بیدار ژبه ده نه دی
دې وخت کې منور په خپله جواب ورکړو وایي د دې مصري جواب دې دا دی ګرانای وایم راغی د چې چرګال مچي راوړی نو داسې طریقه باندې صاحب دا کار شو. ډېره مننه کور ما خو د مینوالو فرمایش او د خپل رور فرمایش پوره کړو هسې نه چې څوک خفه شوي نه نه خفه کېږي ولې به خفه کېږي زه به یو اړیکه هم راوالمه ډېرو دوستانو اړیکې هم نیولې ټولو نه مننه کوو پاچا لالا ته و رفیع استاد ته واجي صاحب ته و ټول اجزیابان چې خپرونې سره اړیکه نیسي او مینه لري الله دې وکړي چې خپرونه یې په صحیح توګه باندې اورېدلي واجي صاحب ممتاز هم وي زه هم ناست یم وعلیکم سلام ستړي مه شئ 0 بیا 4 ټلیفون شمیره ده د شریعه خبرې به هم راته کوي د خیره د ګاڼو خبرې به راته هم کوي موږ به یو اړیکه بله راوالو السلام علیکم بله سلام علیکم ښه اړیکې هم ډېرې را روانې د قدرمند لیدونکو په اړیکو کې لږه شانتې ستونزه ده خو بیا هم ښه موقعیت وټاکئ ډاکټر صاحب بار بار په خپرونه کې یادونه کوي چې تاسو ښه موقعیت ټاکئ تر څو ستاسو غږ په صحیح توګه واورو السلام علیکم وعلیکم سلام سلام ګرانو مېلمنو ته او ډاکټر صاحب ته کور آباد علامه آباد لره خوشحاله اوسئ کوم ځای نه د اړیکه نیولې ده خبرې ما خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر د څوک به ځي څوک به راځي نه ښه افغان صاحب مهرباني خپرونه دې څومره خوښه شوه او قدرمن مېلمانه البته د لوی کندهار نه او زموږ د ننګرهار نه راغلي مېلمانه دي کوم پوښتنه لري مهرباني خوشحاله پوښتنه خو نه لرم او غوښتل مې چې باندې یو سلام پرې واچوو او ډېر خوشحاله یو چندین تلویزیون او خاص کر د ستاسو دې پروګرام نه چې دا کوم چلوئ ډېر ته خوشحاله دودونه خپرونه ده الله دې له وسه او طاقت درکړي چې انده کې نور پروګرام جوړ شي او وچلوئ کور آباد ډېره مننه وخت ډېر نه نیسو الله هم خوشحاله آباد اوسئ کور آباد ډاکټر صاحب د ګاڼو پوښتنه ترې وکړه که نه دا د ګاڼو وخت شي ګاڼۍ اوس شته نشته دا خو ورته ووایه که نه اصل کې لکه زه صاحب لږ ډېر خو زه هم پوهېږم که نه خو ما چې ورور ته خبر وکړه چې هغه ساده سړی تللی ولته ما ته بیا چې ګوړه خوړلې و بیا ویل چې یاره ننګرهاره بس اباد اوسې چې دا لوټې دي خوږې دي خو اشاره مې میلمه له ورکړه چې څه ګوړه مړه شته چې درشه راوړې ده او که نه ډاکټر صاحب جناب ډاکټر صاحب او جناب الکوزا صاحب تاسو د الله راولي دلته به هم راوړو له خیره سره خو چې د خپله ورپسې په عذاب شي او لږ ورپسې د هغه خبره یعنې درشو وګرځه او لږ ورپسې ځان ستړی کړي نو هغه به بېله مزه کوي او داسې دلته زه راوړم او ته یې وخورې نو هغه به بیا داسې ډېره مزه ونه کړي هلکه زه صاحب یقین په الله وکړه وختي مارو سره ډسکس وکړو زما ورور دی په کامه کې چارکلا کې استیګل نامې ده د استیګل د دواړو ورورونو ودونه دي او نن زه دعوت وم خو نن لا نړم خپرونه یې وجې خو انشاءالله ورور مې هم راغلی دوم د کامې دي نو چارکلا ته انشاءالله زه سبا روان یم ځکه چې او د استیګل رور مې د هغې ورورونو ودونه دي د خیره نو ګوره به هم راوړم سره بې و که نه پرېږدې ګور کوتره سره خو دا خو پکې شګرین هم زیات شو ډاکټر صاحب یوه خبره درته کومه ته به د تازه ګوړو په تمه خو ګوره اوس ګوره ګوړې زړې دي وایم چې ما له د 5 کلو راکړه ما ته منظوره په دواړو سترګو په دواړو سترګو شیریخ به در باندې تازه خورم او میان به خورو له خیره سره او ګوړې به له خیره سره زړې او به به راتلونکي ګاڼې کې به تازه تازه ګوړې هلته چې لاړ شي شیریه خوري که نه امین ماما ډېر خلک یادي که جلال آباد ته راننوځي ادم خان لالا او سلیم لالا کباب یادېږي که ایسته کونړ ته ځي د چا خبره په کونړ کې بس زمیندار ماما اولدار ماما او دغه دوی چې دي ډېر ښایسته هوټلونه او چای در باندې څکوي که نه ته ځي چارباغ وروره ګل هغه چا خبره زلوبۍ دي الګوزه زما ماګر پاکیزه کله زما پاکیزه کې اغاجي صاحب او ټول مشران چې کوم دي زما ډېر مینه محبت ما سره کوي خو که چېرې ما ورته لاړو نو دې ټولو مېلمنو په مخ کې لیکل در کوم چې زما ستا به ډېر عزت قدر کوي خلکو ته یو پیره وږدي ما تا ته به دوه ږدي او بیا دا خبره هم پکې د روپۍ هم نه او چې بیا ورته ووایه چې رحمت شاه استاد سره راغلي او دا چې اول ته ورته زه بیا سندره مې وایم کومه سندره مې چې دا سندره ته وایي سري ماښام د کوه خوبونه خړو بویا وړي جانانه وما د کامې د سینهزار کې و زما جانان به پکې مخ وینځلی ویله اوهو دا چې هلته شیرې خورو لږه ډېره که که نه چې ګوره پوپل صاحب ورته غوږ کې ډېرو مې ځکه نه چې کوفل صاحب راغلی دی زما زړه دا غواړي چې ما ورته ورسره ډېرې خبرې نه وکړو خبرې تاسو که پوپل صاحب نه دا پوښتنه وکړه ګوره چې د خیر ته خو کابل جان ته راغلی د خیره
خپرونې سره د څومره علاقه ده دا ورته ووایه او بل ورته دا وي او د خیره په مني کې خو را سره وعده وکړله خو دا راته چې په اختر کې کوم دودیز خواړه لرئ د خیره دا پوښتنه هغه چا خبر روشم نوم لري که نه الکوزی صاحب دا ټولې پوښتنې دې کوم وختي ورور سره کوپال صاحب سره موټر کې کېناستم یو پیتی ولګوله نو مرګ ورنه سبا ډیسکو ټیکنالوژي ور خلک سی ډي لګي دا سوتي هغه چپ وته کنه یو اس بي لګي د سره پوخان یو موټر دی وسره باندې وګوري ډېر انټیک موټر دی چې ګورم پیته ولا ګولا کیسټه چې څنګه ولا دا سندره شروع شو وی مړدای ډریور پیسې د دې لګي د لایدا جګی کوی ګلتا سوزا کوي ارمانه کلایدا مړدای ډریور هغه دا سندره پیدا کړی دا چې د خپل علاقې د خپل وطن هغه طرز او ساز دی پکې موږ دا به څنګه ولو دا به کیسټه به دغه شینواري صاحب چې دی په هغه ګړي خو هېڅ څه نه وویله اوس یې د تانه راکړه شینواري صاحب تل دا وایي چې ماشاءالله په کندهار کې هغه رخچین او کوم دودیز کوم زموږ تاسو کوم غاړې چې دي د غاړو په اړه را سره هم وغږېږه ډېری وخت موږ زه چې هلمند ته راغلی وم نو ما که دا هلکان را سره ټوکې کوي زه یو بازار ته ننوتم ما ورته چې دا غاړه په څو ده راته ویې چې دا تقریبا 40,000 روپۍ راته ویې نو ما که دا هلکان ما سره ټوکې کوي نو زموږ ستاسو هغه خویندې میندې چې هغوی دا جوړوي او ارزښت یې هم دومره پکار دی چې ډېر په زحمتونو باندې جوړېږي په میاشتو باندې نو موږ او تاسو باید په خپل دود خپل دستور باندې ویاړ وکړو افتخار په وکړو یعنی هر څه کوم دغه غاړې هر چا په نصیب کېږي نه دا چې څوک خارج ته لاړ شي یا سعودي ته دوبۍ ته او یا اختریز ورځې وي شپې ورځې وي په لندن جرمني کې دا نه بیا په خاص ورځو کې دا غاړې اچولي هر سړی ګوره ډاکټر اچولی نه شي اوس دا ونه وایه چې انار پرېږده او غاړې راته انار خو زه په دې باندې حیران شوم چې یو غاړه په 40,000 روپۍ د جامو نو دا تا موټرسایکل اخیستو که چې د جامې دې اخیستې یو وروره زموږ او ستاسو د وطن هر څه چې دي سره زر دي هغه څه پیتل ورور او سیلور نه دي ښه سره زر دي سره زر پېږي یاقوت زمرود نومونه دې اورېدلي محترم الکوزی صاحب مېلمانه راغلي دوی سره هم ګپ شپ لګوو خو چې انار یې نه کړي انار نه یې ورور مهرباني پوپل صاحب انار مې الکوزي صاحب ته راوړي دي ګوګل صاحب خبره کوله دودونه خو موږ په کندهار کې ډېر لرو د خوراک دودونه چې دي کوم خواړه چې په کندهار کې ډېر مشهوره دي هغه د غجن او ماروش دي د غجن او ماروش ډېر مشهوره دي غجن چې دا نوم زده کړم که دوی بیا میلاو نه شي چې ما ته خروش نه چې خالي د کندهار حرکت راکوي زه ورې ستا ته په تمه یم شینواري صاحب بس الله دې مړه خوشحاله ورې به زه ستا ته په تمه یم د خیره او پاسو د جامو ریکارډ صدري د کندهار د پخواني دودونو څخه دي کندهاري غاړې دي فرانسوی بوټ دی دغسې المتراش چمپل دی دغه کندهار هغه دودونه دي او هغه بوټان ګورار سړی اچولی هم نشي ښه او دلته پیدا کېږي هم او هغه سړی په هغه بوټانو کې ښویېږي تقریبا قیمت یې هم زیات پورته دی بس دا قیمت یې ورته ته ووایه تقریبا یو فرانسوی بوټ هغه اصلي فرانسوی یو خو ادوامي هغه اصلي 15,000 افغانۍ 14,000 افغانۍ او یو متراش چفلکې چې دي 2,500 افغانۍ 3,000 افغانۍ الله دې تاسو خوشحاله باد لري یو وخت کې صاحب ما دا پاک افغان دوستي پس شلول نو د ګل اغا شیري صاحب کورنۍ کې خوشحالي وه نو موږ د تحفه کې موږ له مرګرو کمیسونه راکړه بیا ګنډل خو موږ په خپله وګنډل صاحب هغه ستاسو غوندې د کندهارۍ ډیزاین غاړه پرې جوړه شوې وه او ټول غمي پکې لګېدلي وو ما په یو دوکان کې بیا هغه شان جامې پیدا نه کړي نو دا زړه نه تاسو ته وایم چې هر څومره پیسې زه ورکوم وله خو چې دا غاړه ماله پیدا شي که خیال دې کړي دا غاړه انشاءالله شینواري صاحب زه خپل درته راولېږم دا شرط پیدا کېږي چې هر څومره قیمت انشاءالله اول به قیمت بیا به خو چې غمي پکې لګېدلي نو دا خو بیا داسې زما ستا ملګرتیا نه کېږي شینواري قیمت یې معلوم تحفه درته راوړمه خو په ډېر څه به حسابې وایم زه خو په لکونو ځان ته مجره کومه الکوزی صاحب ډاکټر صاحب مخکې د انارو غوښتنه کړې ده نو اوس په دې باندې لږ ځان ورته داسې هغه کېږي چې اوس څنګه یو ځل مې ته انار وغوښتل او اوس ورنه دا غاړه وغواړم نو هغه یوه کیسه د شینواري صاحب نه ده اورېدلې کوم څوک وایي چا کره مېلمه تللی ورته ویلي د خوراک یې ورته ښودلی چې دا پیاز به دا به نه یا مثال د خبرې وایي څه شی راوړم چې ویې خورو د یو دوه خوراکو نومونه یې ورته اخیستي نو د مېلمه ورته څه ویلي دي وایي 2 کاسې نه لرئ 2 کاسې نه لرئ هدف یې دا و چې یعنې دواړه راوړه که نه نو خبره دا ده خیر ده تا خو مخکې ورنه
د انارو غوښتنه وکړه. څنګه چې زما ورور کیسه وکړه چې په کندهار کې یو روش مشهور دی که نه، نو زمونږ خپل رواج لرو، خو دودونه دودیز خواړه لرو. مونږ دا سابه زمونږ ډېر مشهور دي. نو مونږ یو 2 مېلمانه مونږ کره راغله، مونږ وله سابه راویست او تناره ډوډۍ مو راویستې. نو مېلمه ما ته وایي چې ډاکټر صاحب لکه چې رنګ همدن ټول پشه ویلی دی. شینواری صاحب چې د کندهاریانو سره ملګرتیا کوي بیا به حساب په دې معمولي شیانو کې وایه انشاءالله بس حتما به الکوزی صاحب بیایو، د اخندزاده شیریخ، د غجان ماما روش، د حبیب الله ماما کباب، دې ځایو ته دې حتما نه شیریخ د ارغنداب انار، د پنجوایي انګور. شیریخ ته موږ ځان سره کامې ته بوځو، دغه واده ورته اوس مه ورکوئ ځکه شیریخ د کامې مشهور ده او د انارو لپاره د خیر ده کندهار ته بوځو. شیریخ ته موږ سره کامې ګران مینوال راغلي دي، زمونږ زړه جنګ دی در باندې او جنګ را باندې ویني وګړه زم سر د سبانه او وی میدان ته لاړ ټیکټونه کټکاوه. ټیکټونه نه غواړي، ګاډی موټر ولاړ دی، نو حرکت کوو. خبر روډ وځو شخصي و خو ډرایو مزه کوم په لاره ښه ستا خوښ یې هغه درته ځکه چې ما ټول عمر ډرایو چلولي، ډېر ښایسته طریقه باندې ډرایو کوم. ډاکټر یو څو سوځېدلې ټپې ورته ویوه، ور د کندهار نه راغی. زه به یو وړیکه راوړم ته هغې پورې را په یاد صحیح صحیح. السلام السلام علیکم. علیکم. ستړي مه شئ، څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ علامه آباد لره خوشحاله اوسئ. څوک له کوم ځای نه وروره؟ ښه تورخم نه، ګوره تورخم نه یې اړیکه نیولله. لا شینوارو نوم را باندې خوږ لګي. علامه آباد لره خوشحاله اوسئ. مهرباني وروره خپرونه دې خوښه شوه که نه زړګیه؟ ستاسو ته ګران مېلمنو ته ډاکټر صاحب غلام محمد شینواري ته سلامونه احترامات اختر مبارک وي. ستاسو دې هم ډېر ډېر مبارک وي. علامه آباد لره خوشحاله اوسئ، کور آباد چې اړیکه نیسئ او زمونږ خواږه مېلمانه مخور مېلمانه تاسو نازوئ، مینه ورته ورکوئ. علامه آباد لره خوشحاله اوسئ. کومه پوښتنه لرئ، کومه غوښتنه لرئ مهرباني؟ پوښتنه دا ده وروره چې الکوزی صاحب د ډاکټر غلام محمد شینواري د نشینوارو په ژبه کې ته درته ووایه د ټوکه سخته بدلې راته ووایه دا پاس تاسو د سیدو باندې پاس یو چمبه ایښی دی دا ټپه راته لږه ووهه چې د شینوارو ډېر بېځایه ورمان دی. صحیح ده صحیح ده. کور آباد خوشحاله نوم یې څه دی ملګري؟ نوم دې راته ووایه چې د ټپ ګرانه ښه شپه درته غواړم ګرانو مېلمنو کندهاریانو ته وروره ډاکټر غلام محمد شینواري ته ژوند ډېر مینه محبت. کور آباد ډېره مننه. علامه آباد لره خوشحاله اوسئ چې د ښایسته البته د ننګرهار د امیشبهار نه مو اړیکه ونیوله. علامه آباد لره پوښتنې هم ډېرې پاتې دي، ځوابونه هم مېلمنو سره ډېر پاتې دي. هلته وخت هم 14 دقیقې دی. الکوزی صاحب مېلمه مینوال دې واورېدو، بل اړیکه هم راوالو. السلام علیکم. اورو وروره غږ مو اورو. مهرباني وروره. ښه ته دا ټپې ورته وي او په یاد شوي دا ماته کومه دې ملګري داسې فرمایش وکړو چمبه یې دغه دا خو ښکور دی وایي چمبه هم شته رښتیا چمبه هم شته که نه؟ ښه چمبه خو زه ویلی نه شم خو دې مینهوال ورور دا مطلب و چې موږ د شینوارو سندره ووایو خو په خپله ژبه کې په خپله ژبه کې به یې دا اوس موږ دپاره د چیلنج خبره ده او د مینهوال فرمایش پوره نه کړي بیا بله خپرونه کې بیا زنګ وي او وي زه خفه یم ګیله کوي یو درې دي نو دې ملګري نوم څه بس نوم یې څه مینهوالو مینهوالو تورخان مې زنګ والی نو وروره چمبه خو نه شم والی او ستا فرمایش به پوره کړم او د شینوارو په ژبه کې به درته سندره وایم چې وی د جاروګۍ پسې به ټیټه ټیټه تلمه ما منګک نیولی ما د خپو نه کلک نیولی چې خوشانه کړي و مورې ډریور لا مه ورنه کړې ما منګک نیولی ما د خپو نه کلک نیولی چې خوشانه کړي غواګۍ به واړې زه به کونډه پاتې شوه ما منګک نیولی ما در خپو نکلک نیولی چې خوشانه کړي بله ورځ مینهوال ورور مارکو کې یو سړی راغلی و غوښه یې خیشته نو چې کله کسب دوکان ته ودرېدو هلته غوښه هم زورنده وه جګر هم زورند و لرې هم زورند و دغه لرې را ونیولو ورته ماما دا بخمل ګز په څو دی هغه د اخسري منګي سندره دې ډېره زیات خوښېږي او هدف یې هماغه سندره وه یعنې چې ډېر وخت کېږي هغه تا نه ده ویلې هم خو اورېدلې ډېره ده خو بس هغوی نه ده اورېدلې هغوی ته لا خوند ورکوي ګرانو مینهوالو تاسو خوښه ده دا له کوزیز هم فرمایش دی موږ سره راغلي مېلمانه هم فرمایش دی او چې څوک موږ سره اړیکه نیسي دغه د مکارکت څنګه چې راځي هغه به شروع کېږي دا څنګه دا ټول به وي چې لږه ونه وي
لږه نه یم جناب محترم الکوزی صاحب دا خو موږ ته هم یادونه را په یاد یو کیسه ده چې په دې کې ما د شینوارو صفت کړی او زه د شینوارو د کندهار د پکتیا څومره د غریزې علاقې خلک دي زه دوی عزت قدر په دې کوم چې دا ډېر عزت خلک دي او موږ هر قسم فرمایشونه راکوي خو دا اکثري منګه په دې طریقه باندې چې زمونږ په شینوارو کې دا کار دی چې کله واده هلکان نه پرېږدي په تماشه کې دغه شان زمونږ خپلوانو واده ورننوتم او سندره شروع وه اخسری منګای منګوټای خورې اخدای دا منګای منګوټای د چانو دال د چرګ ډوکای خورې اخسری منګای منګوټای خورې اخدای دا منګای منګوټای د چانو دال ما خود خولې لا غورځېد نه خورې اخسری منګای په دې سندره کې الکوزی صاحب زه ورننوتم نو زما د سندرې مطلب هم دا دی چې زموږ په شینوارو کې لکه سخت قانون دا دی چې ډېر پوخ سطر کې هلکان نه پرېږدي نو چې زه ورننوتم هغه زنانه اوس ولیدم خو زه داسې وړوکی وم که نه اوس یو زنانه ککې وم نو هغه زنانه ما ته وایي آی خدای دا وړوکی ځواني مړ کړه خورې اکثري منګای منګوټای خورې خدای دا منګای منګوټای چې په دې ښځو کې دننه تشی کړې نه خورې پټم پټنو پټنه نغارې واله نو زه په سندره کې پوهېږم الکوزی صاحب او بس एकदम بس هغه د محفل نه باندې راووتم ډېره ښکلې دې وویله او ښه دې وویله او هغه سندره ده چې تاسو ته یې نوم درکړی دی السلام علیکم ستړي مه شئ علامه آباد لره کوم ځای نه مو اړیکه نیولې مهرباني ښه ننګرهار همیش بهار نه مو اړیکه نیولې مهرباني وروره خپله پوښتنه کومه څه لري خپرونې سره څومره مینه لري ډاکټر صاحب غلام محمد شینواری او استاد رحمت شاه ویاړ قاضي صاحب بشر الله علیمی صاحب او جمشید زواب او هارون پوپل صاحب را سره خپرونه کې دي ستاسو د مبارک وي علامه آباد لره مخکې زواب صاحب او پوپل صاحب ویل چې زموږ خو په لوی کندهار کې تقریبا خبره تر یوې میاشتې پورې ده د خیره او بس د ماشومانو خو ماختر ډېر زیات وي که نه نو ستاسو د ډېر ډېر مبارک وي موږ هم یادونه کړې ده په خپرونو کې د اختر مبارکیان یې ویلي دي کور آباد خوشحاله اوسئ تل د افغانان خوشحاله وي مهرباني کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه ښه صحیح ده ته وبه کور آباد ډېره مننه علامه آباد لره خوشحاله اوسئ وخت هم کم پاتې دی تقریبا یو 8 دقیقې وخت لرو که یو یاره زه خو یم چې دا زموږ کله چې دا ځوانان د ټکر استاد سندره ډېر زیات خوند ورته ورکوي ټکر هم خوند کوي صاحبه او بل زموږ نن که مینوال چې راغلي دوی چې موږ نه لاړ شي کندهار ته ما ته به ډېر زیات خفه یو او بلکل خفه کېږي هر مېلمه چې زموږ راغلی بیا ورپسې خفه شوي یو لکه مطلب بیا به دا شي لکه موږ چې خپلو کې یو بل ته مسافر شو نو دا د کندهار ورونو په فرمایش باندې یو 2 ټکي به ورته ووایم اوس ووایه که نو دوی چې کله موږ لاړو زه دوی پسې خفه یم زه بیا دوی ته دا سندره وایم و ډېر مې یادېږي خدایه څرنګه به وینا نه سلام رالیږي نه پیغام رالیږي خلق د کابل نزی راځي نه د مسافرو لیه خدایا نه سلام رالیږي نه پیغام رالیږي خلق د کابل نزی راځي نه و باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه سلام رالیږي خلق یې د کلیزې راځي نه یادو دې هر وخت یادو سلام به ورته رالیږو انشاءالله پیغام به ورته رالیږو پوښتنه به هم کوو احوال به واخلو داسې به نه وي وروره شینواری صاحب داسې به نه کوو الله هم خوشحال لره زه به اخري اړیکه راوالم بیا به پیغامونه واخلو ټولو نه مننه هم کوو وعلیکم سلام ستړي مه شئ څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې مهرباني علامه آباد لره قدرمن مېلمانه را سره دي د لوی کندهار نه راغلي دي د ښایسته ننګرهار نه مهرباني که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ شینوار صاحب مې دا یوه هیله ده چې دغه وړکي ماشوم صاحب ښه
بس د خلکو غوښتنه د ولس نشو خفه کولی. الکوزی صاحب دغه شینواری صاحب چې ناست دي د مېلمنو څوک پوښتنه نه لري، څوک یې ورک هم نه اړوي. نو شینواری صاحب جي بس هر اورېدونکی چې زنګ وهي شینواری صاحب دا خو د الکوزي صاحب مینه محبت دی او مشر ولي او ستاسو باندې خلکو مینه محبت مده وي چې موږ دومره یاد او که خپل زړه وګورئ، خپل زړه به خوري پړینی خو مینوالو ته اوریدونکو ته او هیوادوالو ته خوشحالانه ورکړي دی. الله دې عزتمن لري او الله دې قدرمن لري. خوشاله اوسئ. لنډ پیغامونه اخلو، بیا که چېرته وخت پاتې شو نو ډاکټر صاحب به دغه کوم ایټم چې د دې ډېر مشهور دی لیدونکو ډېرو سره مینه لري هغه به هم واورو. مهرباني پیغام څه لرئ؟ ډېره مننه کور آباد چې راغلی. تاسو هم مننه جناب الکوزی صاحب، الله دې اجر درکړي چې موږ ته په دغسې د دودونو په خپرونه کې دعوت هم راکړه او واقعا له زړه نه درته وایم چې دا ډېره یوه ښایسته او خوندوره خپرونه ده او په د خپرونې په سر کې ما دا ونه وکړه چې خوند یې په دغه کې ده چې د ګوډ د افغانستان له ګوډ نه افغانان د یو د بل له دودونو نه خبرېږي، نو دغه په دغه خوند یې په دغه کې ده. بله خبره دا ده، پیغام مې دا ده جناب الکوزی صاحب، ټول افغانانو ته دا پیغام لرم چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي، زده کړې ورباندې وکړي او له نظام نه مې دغه یوه هیله او غوښتنه ده چې له اول صنف نه تر شپږم صنفه پورې دا د نجونو مکاتب خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، دروازې پرانیستې دي د زده کوونکو او د محصلینو په مخ باندې. دغه یوه غوښتنه ورنه لرم، دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې له شپږم صنف نه تر 12 صنفه پورې چې دغه کم د نجونو مکاتب بند دي او د دغو ته له خیر سره یو هیله ورنه لرو چې دوی ته د حل لاره ولټوي او زر تر زره دغه مکتبونه د دوی په مخ باندې خلاص کړي. په خیر سره خوشحاله لره. مهرباني. محترم الکوزی صاحب، لومړی خو له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته دلته دعوت راکړه او بیا دغسې ښایسته پروګرامونه تاسو زموږ هیوادوالو ته وړاندې کوئ. کور ودان خیر وسي. لومړی غوښتنه مې له تاسو څخه دغه ده چې که تاسو دغه کار وکئ په خیر سره، دې پروګرام سره ډېر زیات خلک مینه لري، تر دې چې زه خلکو سره ډېره رابطه لرم. هغه ماته په کلي کې وایي چې موږ هغه مثبت دودونه چې په دغسې خپرونو کې وړاندې کېږي هغه موږ تر ډېره حده پورې اخیستي دي، عملي کړي هم دي، او خدای ناخواسته هغه کوم منفي دودونه چې دي اول خو شته نه او بیا چې په کم اندازه سره دي نو موږ د هغې مخه د دغې پروګرام له طریقه د هغې مخنیوی کوو. نو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. کور ودان خیر وسي. الله ماباد لره. خو مهرباني ډېره مننه الکوزی صاحب، لومړی له تا څخه شینوار صاحب څخه چې موږ ته مداوت راکوي او ستاسې څخه ځانګړې مننه د ژوندون تلویزیون له ادارې څخه مننه چې په خپل سکیجول کې یوه داسې خپرونې ته ځای ورکړی چې هغه واقعیت هم د افغانانو لپاره مفیده تمامیږي په خاطر د دې چې خپل دود او کلتور یې ژوندی پاتې کړی او ساتلی. او پیغام یې دا دی ټولو افغانانو ته خصوصا ځوانانو ته چې موږ او تاسې په خپلو منځو کې تعصب له منځه یوسو. تعصب هغه کلمه ده چې زموږ او ستاسې په منځو کې نفاق رامنځته کوي، بې اتفاقي رامنځته کوي. راځئ چې د ورورولۍ د مینې یووالي په فضا کې ژوند وکړو. دلته که کابلی دی، که کندهاری دی، که ننګرهاری دی، ټول یو ورونه دي، ټول د یوه افغانستان ملت دي. راځئ په اتفاق لاسونه سره ورکړو او مهمه خبره دا ده چې د دغه افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو. او د نظام څخه مې غوښتنه دا ده چې امنیت تامین کړي او د تعلیم لپاره زمینه برابره کړي او ځوانان باید پرمختګ ته کار وکړي. ډېره مننه. مهرباني پوپل صاحب، کور آباد چې راغلی. مننه. کور مو آباد. لکه څنګه چې زموږ دا ورور ویله چې زموږ په ټولنه کې عموما زنانه هر وخت تر پښو پاتې نه د تعلیم زمینه ورته برابریږي. موږ په خپل ټولنه کې سم ډاکټران نه لرو، زموږ زنانه ډاکټران نه لرو. هر وخت زموږ هیوادوال و بهر ملک ته مجبوره کیږي. نو د دولت څخه مو خواهش دغه دی چې دغه د شپږم صنف څخه در د 12 صنفه پورې دغه مکاتب خلاص کړي. او بله غوښتنه مو دغه ده چې زنانه باید په بدي کې ورنه کول سي، باید ولور ډېر وانه اخیستل سي. موږ تاسې په خپله ټولنه کې داسې ډېر ځوانان لرو چې ودونه یې تقریبا 10 کاله 8 کاله بند پاتې. یو خو غربت دی، بیکاري د اقتصادي مشکلات دي، او د بلې خوا ولورونه ډېر اخیستل کېږي. یعنې هر وخت موږ په ټولنه کې زنانه در خپل ډېره زیاته مننه. وخت هم یوه دقیقه ده او وخت نور نشته ده
او هغه ورونه چې البته د ماشوم د ژړا غوښتنه یې کړې وه په آینده خپرونه کې ورته بله خپرونه کې به وکړو او زما دا وړوکي یو پیغام دی مهرباني پیغام یو چې بالکل یو څو ثانیې به پاتې او نو بس یو څو سکنډه پاتې دي او په دې څو سکنډونو کې الکوزی صاحب زما غټ پیغام او ارمان دا دی چې کوم میلمانه راغلي اول خو زه د شکریا ادا کوم او د کامینه میلمانه راغلي زما د کاندار صاحب نه زه چې ما ته خپل هغه امانت میلو شي هغه انار نو دا زما انشاءالله د صحیح ده انشاءالله انار به هم درته راوړي د خیره ګوډه به هم راوړي ګوډه به هم راوړي د خیره دغه یوه ټپه د ننګرهار ګلان دي ډېر سي د کندهار د انارګل نه هېرومه ډېر ښه مننه کور آباد خوشحاله اوسئ موږ به هم کوښښ دا کوو چې د افغانستان د هرې سیمې د هر ولایت د هر کلي مخور سپینګیري ځوانان هم په خپرونه کې میلمانه کړو د ټولو تخنیکي همکارانو نه مننه کوو د اورېدونکو لیدونکو نه مننه کوو چې په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیوله ډېره مننه ویاړ مو کور آباد خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو خپرونه هم همدومره وه تر بلې خپرونې چې ستاسو خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی بخښونکي خدای باندې سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان